امریکا لخوا طالبانو ته بل ډیر بد خبر. امریکا تازه طالبانو ته څه ویلي دي، څنګه طالبان یو ځل بیا خپه کړل، جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. امریکا بیا اسلامي امارت ته د کنګل شوو پیسو د ورکولو لپاره شرطونه ور یاد کړل. وروسته تر هغې چې اسلامي امارت د اګست په 15مه نیټه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې نږدې 9.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. امریکا وایي تر هغو چې امارت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه وي پر ځای کړي او د قطر د 2020 کال پر کړي ژمنو یې عمل نه وي کړي، دا پیسې نه ور سپاري. د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت مرستیال وایلی ادیمو د سې شنبې په ورځ وویل چې هغه لا په افغانستان کې داسې شرایط نه ویني چې له مخې یې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته دې د افغانستان د مرکزي بانک کنګل شوې زیرمې بیرته دغه هیواد ته وسپارلی شي. د دغو زیرمو زیاتره برخه په متحده ایالاتو کې دي. طالبانو بیا له امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان تر 9 میلیارډ ډالرو زیاتې شتمنۍ دې ازادې کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د یو ژور اقتصادي بحران د مخنیوي هڅه کوي. ادیمو د سنا مجلس بانکدارۍ کمیټې ته وویل موږ په دې اند یو چې پر طالبانو د بندیزونو جاري ساتل اړین دي، خو په عین حال کې باید لارې چارې ولټول شي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. هغه زیاته کړه دا دقیق هغه څه دي چې موږ یې په موخه هلې ځلې کوو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.